السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون شپږم درس ته ښه راغلاست. په تیر درس کې موږ او تاسې له لسو څخه تر سلو پورې په انګلیسي ژبه د اعدادو ویل او لیکل زده کړل. د نن ورځې په درس کې به په پښتو، انګلیسي او رومي شکلونو د اعدادو لیکل زده کړو. راځئ چې راپیل یې کړو. ګلالیو ماشومانو، دا چې په نړۍ کې عددونه په څو طریقو لیکل کیږي، په همدې درس کې به یې یو ځای زده کړو. په نړۍ کې عددونه په دریو شکلونو او طریقو لیکل کیږي چې دا درې شکلونه لاندې نومونه لري. اول د عددونو لیکل په پښتو حساب یا له راسته څخه چپه طرف ته. دوهم د عددونو لیکل په انګلیسي حساب یا له چپه څخه راسته طرف ته. دریم رومي حساب یا د انګلیسي د حروفو په مرسته د عددونو ښوول. ګلالیو زده کوونکو، راځئ چې پښتو حساب زده کړو. پښتو حساب د پښتو خط د لیکلو په څیر له راسته څخه چپه طرف ته لیکل کیږي. په لاندې صفحه کې به له صفر څخه تر لسو پورې د پښتو حساب شکلونه او د لیکلو طریقه زده کړو. راځئ چې په ګډه یې وګورو. په دې طریقه کې عددونه له راسته طرف څخه چپه طرف ته لیکل کیږي. درنو زده کوونکو، د پښتو حساب د لیکلو سره بلد سو. اوس د انګلیسي حساب لیکل زده کوو. انګلیسي حساب د انګلیسي خط په څیر له چپه څخه راسته طرف ته په ترتیب سره لیکل کیږي. په لاندې صفحه کې به شکلونه او د لیکلو طریقه په ګډه وګورو. درنو زده کوونکو، په پښتو او انګلیسي طریقو مو د عددونو لیکل زده کړل. اوس به راسو د عددونو د لیکلو اخري طریقه به هم زده کړو. د عددونو د لیکلو دا طریقه د رومي طریقې په نوم یادیږي. په دې طریقه کې عددونه د انګلیسي په ځانګړو حروفو سره ښوول کیږي چې درې لومړني مشهور حروف یې دا دي: آی، وي او ایکس. آی په رومي حساب کې د یوه په معنا دی. وي په رومي حساب کې د پنځو په معنا ده. او ایکس بیا په رومي حساب کې د لسو په معنا دی. راځئ چې په ګډه له یوه څخه تر لسو پورې د رومي عددونو شکلونه او د لیکلو طریقه زده کړو. زه یې په رومي طریقه وایم، تاسې هم راسره تکرار کړئ. آی، آی یو. دوه واره آی یا هم ډبل آی. ډبل آی په رومي حساب کې د دوو په معنا دی. درې واره آی یا هم تریپل آی. تریپل آی د دریو عدد ښیي. آی وي څلور. آی وي په رومي طریقه کې د څلورو په معنا دی. وي یوازې وي د پنځو په معنا دی. وي آی د شپږو په معنا دی. وي ډبل آی د اوو په معنا دی. وي د پنځو او یو آی د یوه او بل آی هم د یوه په معنا دی. پنځه او دوه سره جمع کیږي چې له اوو سره مساوي کیږي. نو وي ډبل آی د اوو په معنا دی. او وي تریپل آی د اتو په معنا دی. آی ایکس په رومي حساب کې د نو په معنا دی او خپله ایکس بیا د لسو په معنا دی. درنو زده کوونکو، دا و د عددونو د لیکلو درې طریقې. تاسې هڅه وکړئ چې په خپلو کورونو کې په خپلو کتابچو کې په منظم ډول ولیکئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د ریاضي پر اړتیا او په عملي ژوند کې د ریاضي پر مثالونو وغږیږو. په مخه مو ښه.